Cocker is in action and into the party over the head of the fielder. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. غواړو چې د افغانستان او زیمبابوې په منځ کې دا لومړی ټیسټ لوبه لومړۍ ورځ یو ډرامایي ورځ تېره سوه د هغې باره کې خبرې وکړو. تاسو زما مخکینی ویډیو کتلی سئ. ما ویلي و چې د زیمبابوې ټیم د افغانستان نه سټرانګ ښکاري. زموږ غټ دغه مثبت پوینټونه چې دي مجیب او راشد دي هغه دواړه نشته. بیټینګ زمونږ همیشه مسله ده ډېر پخوا راسي. زمونږ لوور اورډر چې دی یا راشد یا نور خلکو سکور کړی دی. که تاسې د دې اوسنۍ 3 ونډې چې تېرې سوې دغه سره آیرلینډ سره هغې کې مو ګورئ نو راشد خان یا لوور اورډر به دا زموږ ریکوري کوله. هغه ځکه چې زمونږ سینیر چې دی ماشاءالله هغه زده کړه نه کوي. بس هسې په نوم سینیر دي او په ټیم باندې بوج سینیر دي. دا یو مشکل دی. د دې د وجې زموږ بیټینګ چې دی دا پرمختګ نه کوي. دوی یې موږ په هر څه پوهېږو نو ځکه په خپل سیستم په خپله طریقه روان دي. پروا نه کوي که ته ورته دنیا هر یو کوچ راولي. یو سړي چې خپل ذهن پراخه کړی نه دا ځان سره فکر نه کوي چې یاره زه باید په ژوند کې هر وخت کې پرمختګ وکړم او پرمختګ ته وپنیم. خو دوی نه دي. دې سره په کرکټ بورډ کې چې کوم خلک دي په هغوی خو ما خبرې مخکې کړي او ډېر زیاتې. اوس خو ماشاءالله یو بریکینګ نیوز راغی چې رحمت الله قریشي صاحب چې و استعفا یې ورکړه نو د سی ای او نه. سی ای او اوس راغلی او ټولې 3-4 میاشتې کېږي نه او بیا استعفا ورکړه ځکه دغې ادارې سره څوک دغه کولی نشي. او تر دې پورې د کرکټ بورډ غوښته چې زه په کرکټ بورډ کې مثلا سی ای او په ځای راشم کار وکړم مګر د فرحان یوسفزي یا کوم کس خلاف چې زه خبرې کوم او درېږم هغه سره زه څنګه کار وکړم. بعضې خلک لګي چې دنده خدایمه بې خو نه باسه ځان کې دونه اهلیت پیدا کړئ دغه وکړئ تعلیمونه وکړئ پوهنتون ته لاړ شئ څه زده کړه وکړئ چې تا کې اهلیت دندې ډېرې د دنیا په هر یو ګوټ کې ډېرې. مګر مشکل دا دی چې تا کې خو اهلیت یې که نه کنه اسی دغه ته تللی مکتب ته او دروازې او سلام کلام د کړی استاد نه ځان یا په واسطه پاس کړی یا د بیا اخره کې چې کله هغه یا مونوګرافي یا تیسیزي په غلا دې راپټ کړی پردی د سبمیټ کړی نو ته خو نه پوهېږې. تا سره ډیګري سته مګر تا سره اهلیت نشته. ډیګري به تا د انټرویو میز ته ویسي مګر ستا اصلي ابیلیټي چې تا کې څه شی دی هغه بیا هلته ښکاره کېږي. نو د افغانستان کرکټ بورډ دا فی الحال چې کوم دی دې کې خو بعضې زاړه خلک دي چې پکې هسې دغه دي او اوسني چې کوم یو ورته راځي چې لږ دا رحمت الله قریشي صاحب چې و چې هر څنګه و ماته لږ شریف سړی ښکارېده خاموشه غوندې و هېڅ شی هم نه کوو مګر کار یې ونه کړی شو او استعفا یې ورکړه. په دې اداره کې په اوسني حکومت کې صحیح کس چې دی هغه کار نشي کولی نه څوک کار ته پرېږدي. سی ای او دی و منډې ترړې چې دی پته نشته کوم یو حسن دی یو بل کوم یو کس د ایچ آر والا دی نو هینډلینګ هغه خلک کوي. سی ای او غریب سره هېڅ زور نه هېڅ شی هم نه کېده نو استعفا یې ورکړه. دا یو بریکینګ نیوز راغی دا ما سره شریک کړم. مګر راځو بیرته د افغانستان اولنۍ لومړۍ ورځې ته. نو مطلب مې دا و چې دا بورډ کې چې سم خلک نه نو ځوانان به څنګه راشي. ای ایم ایس نه چې هر یو سیستم ورته راولي نور خلک شته ما خو ورته څه وي چې د دنیا نور سیستمونه استعمالوي مګر هغه خپله یو شفافه سینسیر خپل وطن سره مخلص خلک وي. ته چې خپله مخلص نه یې او غل او په تیشي پوهېږي نه لکه فرحان یوسفزی په ټکي په چشي نه پوهېږي مګر دا چوکۍ نیولې ختیش ته یې نیولې ده بیا راځې ولس ته هسې چټیات یې چې زه دې زره 1 روپۍ د غم نه اخلم او افتخاري تی شه دې کې ستا څه افتخار دی. تا څه داسې توره وکړه چې تا ته به ولس سلام وکړي چې ولا ډېره غټه توره دې وکړه خو چې یو شی نسې کولی افتخاري بیا د کوم باغ مولې راغله خو $100,000 کم از کم ستا تنخوا په تا باندې لګېږي لږ زیات. نو دا به چېرته نور دغه ته پلس دې سره جمع اغستا 4 اډوایزران چې هایر کړی $4,500 او بل ته 2 لکه افغانۍ دا خو لیبل ته په دې وطن بوج انشاءالله حساب به در سره کېږي. تاسې که دې دنیا کې خلکو نه بچ شوي مثلا ته لندن کې پټ شوی زارا به نشي مګر د پاک رب دربار نه بچ کېدی نه سئ. خدای به مو شرمئ په دې دنیا ځکه دا د ولس خوشحالي ده. دا کرکټ دې سره تاسې لوبې کوئ د ولس ارمانونو سره لوبې کوئ د دنیا په یو ګوټ کې به هم ښه ورځ نه ګورئ. دا مې ځکه وویل چې ځوانان چې دا کوم راځي ګوره ما پرون سکواډ دغه کړی اعلان کړی په هغه سکواډ کې ما بهیر شاه محبوب صاحب
یاد کړی ته بهیرشاه محبوب ته وګوره چې څونه میچونه یې کړي دي تقریبا 2 د هغه فرست کلاس ایوریج دی او هغه سړی دا څو کالو راسي ته سره ورته موقع نه ورکوي او عبدالمالک زه د ځوانانو خلاف نه یم زه نه خو ما د چې سټارټ وکړه د 4 ایوریج د افغانستان غوندې فلیټ پچ باندې 4 ایوریج د عبدالمالک را پیدا کړي نو بهیرشاه محبوب اول چانس جوړېده بیا که دومره در کې مطلب همت او جرأت نو دا زاړه دا ډراپ که خیر دی که میچ بیلیم نو د عبدالمالک او داسې نور خلک راوله خیر استعداد به معلوم شي په یو څو میچونو کې ځکه په یو میچ 2 کې ته دغه نشي کولی ځوان دی باید اوس هم ډراپ نشي دی باید یي نو په اول بال باندې مزارباني ماشاءالله زیمبابوې والا داسې کسان راوستي خو چې ټول دغسې کسانو او چې تا ته سړی بالر نه ښکارېږي نو لاس به یې درته څنګه ښکاره شي زموږ بیټسمینانو ته ما ته داسې ښکارېږي زموږ بیټسمینانو ته هېڅ هم نه ښکارېده بالر رامنډه کړه پچ باید د سپین بالینګ پچ وای مګر وکټ پکې ټولې تیز بالرانو واخیستې نو عجیبه غوندې کار دی هغه ولې زموږ بیټسمینانو غوندې لوبه نه کوي ټیکنیکل لوبه نه کوي پیشنس ورکې نشته دې کې ټیسټ کرکټ چې دی کې باید صبر وکړي برداشت وکړي بال ته باید وګوري چې کوم بال د والو دی کوم نه دی کله د نه والو بالم ته سټاپ کوي مطلب فل ټاس برته راشي سټاپ تاسو ډېر زیات ټیم دی ډېرې زیاتې ورځې دي هغه کوي ستا فوکس ستا کانسنټریشن ستا ټیکنیک ستا هر څه دی لوبه کې ښه کېږي مګر زموږ پلیران خو همدلته معلومیږي نو دا حال سو هغه خو اوټ سو ابراهیم زادران صاحب ځوان دی هغه زه اکثره طرفدار یم زه خو ځوانانو ډېر غټ طرفدار یم ځکه ځوان چې دی چې هر څنګه یې راتلونکی دی او که دا نه بل به یې همداسې خو دا کرکټ ته پرمختګ ورکوي ابراهیم زادران صاحب ډېر ایج یو ټک ټوک ایج مې لګېده تینې یو 13 رنزي یې وکړې آوټ سو رحمت شاه هیز ایکسپیرینس ډېره لوبه یې کړې ده مګر بس کله داسې چې بهترین بالر بیټسمین چې هغه تم یو داسې ښه بال په لاس ورشي چې ټپ ایچ شي او کیپر کیچ واخلي نو یو نو it was a good delivery ښه بال و بس دی پې آوټ سو دا زموږ یو سالډ سره د شاهدي دی نو سکور یې ونه کړه دا زموږ حال شو ښه دې په ځای و شاهدي نمبر 4 راوتلی وای بیا اصغر افغان پنځم کېده نو اصغر افغان وی چې راځه دا منیر احمد چې 13 لوبه کې سینچري والی لږ به وشرمیږي تیار نوی بال دی او چې نوي بال ته ورخطا کړي نو زر به آوټ سي هماغه شی وسو نمبر 4 منیر احمد را خطا کوي او هغه ټول 12 رنزې وکړي شاټ یې غلط ووهی بٹ هی شوډ لرن فرام دس اینڈ بی پیشنٹ نمبر 5 حشمت الله شهیدي صاحب یو څو بالونه ورته آف سټم او دغه وکړه نوی راغلی او ټاک یار کې که انټرنیشنل پلیران باید په یارکر باندې دومره په اسانه بولډ نشي سپیشلی دغه په یارکر باندې نیوچی په یارکر باندې نو دا څه د میچل سټارک یارک نه دی چې یا 150 یا 155 سپیډ نه دا باید ته سټاپ کې ښه په کلار لوبو کې ګوره ښه پلیر هماغه وخت کې چې پریشر یې ستا ټیم ته ضرورت یې او ته سکور وکړي چې ټول په مزو کې بیا به هغې وخت کې سکور نه کوي خو د اصغر افغان کار دی هغې وخت کې سکور کوي نو بیا هغه پسې 5 نه پسې 6 نمبر بیا اصغر افغان ته مونږ سترګې په لارو چې اوس به راوځي مګر اصغر بیا راونه وته پرېږده وایي چې دا بال تر څو پورې زوړ شوی نه زه نوي بال ته نه وروځم نو افسر زازه یې رالړه کوي افسر زازي صاحب چې شروع کې تیزه لوبه کوله ځکه زما په نظر چې د سره دا فکر و چې یاره زما په قسمت کې چې څومره بالونه یې زر په هغې رنزونه وکړه خو بیا وروسته لږه لوبه ښه کړه 70 بال باندې 37 رنز وکړه نو ټول نه زیات بالونه ده والي دا بیا هم دومره رنزي نه دي خو ویل پلیډ سټل اصغر افغان راغی چې خلکو ورته په تمه وه چې اصغر افغان راځي او راغی اصغر افغان را میدان ته سو 9 نمبر راغی تا خدای 9 نمبر څوک بیټینګ کوي دا بیټسمینان په 9 نمبر راځي مګر کپتان صاحب دی کپتان صاحب یریږي ناستو خو خدای را میدان ته کاوه هماغه نوي بال ته راغی زر ټک پک شروع کړ په شپږ دیارلس رنزو کې د افغان صاحب هم چې دی ډریسنګ روم ته روان سو ښه نیکسټ عبدالواسع دوه مشکلات ته چې یو کسان په 19 کسانو لوبډله ته انتخاب کې او په هغې 19 کې ته بیا سلیکشن دپاره
دوه اماغه کسان سلیکټ کړي چې کوم تا ریزرو کې انتخاب کړي. نو د دې مطلب دا چې اته چې کوم سیستم یا د AMS او د استا سلیکشن کمیټې نو تاسو خو ډیر غلط انتخاب کوئ. تاسو خو نه پوهیږئ چې د ظاهر خان او د عبدالواسع صاحب ځای په 11 کې شته او ستاسو په 19 کې نو. بس دغه شی دی، دغه خلک دي. نو دا حال دی. باید ځکه ما چې 11 کسان نوم ورکړی او ما خو پکې دا ظاهر خان ځکه نه واچولی چې مال دا خو سره دا په ریزرو کې دی، نو ته خو باید دوی ته چانس ورکړې. و دا شي نه کېږي. عبدالواسع صاحب 42 بالونه یې وواله، 3 رنز یې وکړې، مګر د افسر زاجي نه وروسته دویم نمبر ټول نه زیات بالونه همده وواله. دا د عبدالواسع دن امیر حمزه 14 رنز یې وکړې او تقریبا د افغانستان ټول ټیم په 111 رنزې دا خو هېڅ سکور نه چې آوټ سو. 4 وکټې پکې مزارباني، اوس هم د رباني زوی دی پوه شوې، مزارباني دا نوم یې، او ورسره 3 وکټې پکې نیویچي واخیستې او تریپانو، یو پکې شان ویلیام سکندر رضا واخیسته سپینرانو لیدونه. دا د سپیننګ وکټ ته او وکټې پکې ټولې فاز بادران واخیست، ولې چې موږ آف ساید د آف سټم بالونه چې. او یو بل مشکل چې ټیکنیکل هغه دا و چې زمونږ پلیران په بال ډېر لیټ راتلو. نو هغه شهیدیم بول شو په بال لیټ راغی، نور پلیران هم ډېر لیټ راتل، هغه بال به تینې اچ شو او کیچ به شو. نو دې شوډ واچ اوټ، دیر از سټاف. دا خو زما کار نه دی، ما سره ICC لیول 1 کوچینګ کړی دی، مګر یو څه پوهېږو، خو دا خو د هغوی کار دی چې هغه 10,000 12,000 ډالر یا 15,000 کوچینګ تنخواه اخلي، باید هغوی ورته دغه وکړي. ښه چې اوس دغه زیمبابوې بیټینګ راغی، زیمبابوې 133 رنزې کړي، 2 رنز لیډ یې اخیستي، 15 آوټ دي. هغه چې کوم کسان آوټ دي هغه پرېږده. ما ته یې ویلي چې شان ویلیمز او سکندر رضا دا 2 پکې مهم پلیران دي، او راین برل چې دی دا هم ښه پلیر دی. هغه نور 2 نه دي راغلي، برینډن ټیلر اینڈ کریګ ایرونز، دا دواړه ښه ښایسته پلیران دي، مګر هغوی نشته. اوس دا 3 د دوی ریسپانسیبل، ګوره سینیر پلیران دې ته یي. شان ویلیام سینیر دی، 450 رنزې کړي دي په 8 بالونو، مطلب 79 د په دې 69 په دې ټیسټ کې سټرایک ریټ دی چې لوز بال ورته په لاس ورغلی، زر زر یې پې سکور کړی دی. ځکه د افغانستان 111 پاس کول دې نه وروسته چې هر څو رنزونه دوی کې دا بونس دی. که چېرته زیمبابوې 100 رنز لیډ واخیسته مونږ نه 100 یا 100 نه زیات، بس دا میچ مونږ نه لاړه، بیا مونږ بایلو د نیکسټ گیم کې او بیا ورسره ګورو. نو سکندر رضا هم ورته 3 رنزې وکړي. د ریسټ راین برل چې دی هغه اوس ولیاړ دی، دا باید سبا له زموږ بالران کوشش وکړي چې زر آوټ کړي. اوسه پورې بالرانو کې خو ما امیر حمزه صاحب 4 وکټې اخیستي دي، ویل بال. ظاهر خان ډیر وخت راسي لوبیږي، دنیا لیګونو کې هم لوبیږي، خو هم جست ناٹ امپریس. دا مخکې ډیر ښایسته چاینا مین بالرو، بال ته به یې فلایټ ورکاوه، کله کله به بیټسمینانو ته بال را دننه کاوه، هی واز ګډ. مګر اوس پیسې چل شوی چې لږ رن اپ سټارټ اپ یې زیات کړی دی. زما ورته شپږیزه کې چې کامنټري کوله، زما ورته فکر و رن اپ یې زیات کړی سه میډیم پیسر غوندې بال کوي. سو یو نو هی چې ته سپینر یې باید سم سپینر یې، داسې نه چې دا میډیم ده. خو نو ځکه ناکامه دی. عبدالواسع صاحب سټارټ دی 3.5 اوورز 11 رنز، لیګ سپینر دی، ګزاره به ورسره کوو، ځوان دی، انشاءالله ښه کېږي. نو دا و د اوله ورځ خبرې. سبا یا زمونږ په حساب باندې نن دلته 2مه ورځ شروع کېږي، تقریبا داسې وایي چې یو 6 ساعته وروسته د زیمبابوې بیټینګ دی. شان ویلیمز وکټه ډیره مهمه ده افغانستان که شان ویلیمز زر اوچتې، ورسره راین برل ګودا سړی ډېر کویک رنز هم کوي او سمارټ دی. سو دا باید تینې زر زر پورته کړي، او چې څومره د افغانستان کوشش چې 50 رنزونه کم لیډ زیمبابوې واخلي نو افغانستان د پاره ښه ده. او چې کله مونږ بیټینګ شروع کوو، مهمه دا ده چې رحمت شاه او شاهدي دا 2 کسان باید ډیر ریسپانسیبل لوبه وکړي. ابراهیم زادران ټیسټ کې مخکې هم لوبه کړې ده، دی هم باید ریسپانسیبل وکړي. دغه 3 کسان چې دي بس دغه دي، دا نور ماشاءالله دی پکې. نو منیر کاکړ صاحب فرست ټیسټ هیڅ دغه پې نه کوو، وخت باید وله ورکو، ډومیسټک کې پرفارمنس کړی دی، په دې دغه راغلی دی، او په هماغه استعداد باید وله چانس ورکړل شي. همداسې نورو ځوانانو نه نو رانیسو. دغه پهلوان اصغر افغان چې دی هغه خو بس خوش رو کې دی، همداسې مفت مال راځي او بس تیار شی وکړه، بونس دی چې وایي نم که د پلار نیکه دغه دی ټیم دی او پکې تر څو پورې دغه سه جاهله ناپوهه اډمنسټریشن ختم شوی نه او سم خلک راغلی نه. نو ان شاء الله ګورو د افغانستان د بریا په هیله
خو زیات تمه مه ساتئ ځکه ما خو اول نه ویلو زیمبابوې ټیم موږ نه سټرانګ دی دا خو موږ دوی ته په سپین وکټ باندې فاست بالرانو ته وکټې ورکړي ګوره چې بیا وروسته چې چل کېږي افغانستان چېرته رحمت شاه شاهدي او منیر ابراهیم زاده دې خلکو چپین وکړه خو مین کس چې دی رحمت شاه او شاهدي دي دا دوه باید خامخا یو پکې نیکسټ انینګ کې سینچري ووایي او 50 ووایي نو بیا د افغانستان د بریا چانس ده ستاسې ټولو کتنو نه شیر کولو نه ډیره مننه ستاسې ورور زه کوشش کوم دا ویډیو غټه وي خو ګوره دا ټول انفارمیشن دي معلومات زه راخلم دا غواړم تاسو سره شیر کړم او زما چې کومه تجربه وي نو بس ویډیو همداسې زما یو ویډیو هم 10 منټو نه ډېر په مشکله کمه راځي چې تیشه پکې د ویلو نه لکه نن یو میچ وشو په پی اس ال کې د کوټا ګلیډیر او اسلام آباد یونایټډ ما خو ویلې څوک چې ټاس ګټي هماغه به میچ ګټي مطلب بل ته دغه ورکوي بیټینګ او دوی چیس کوي نو دومره د خبرو چیپ کې ونه سره مې په ویډیو ونه کړه خو بیا به کوو انشاءالله د افغانستان ویډیو مهم او مایل بس زه دې ته به ټایم ورکړم دا ډېر زیات ټایم اخلي دا ایډیټینګ دا هر څه خو شوقیان یو د کرکټ لګیا به یو او همدا ویډیو چې هر څومره زموږ د وسه کېږي برته کوو ستاسې ټولو د کتنو نه ستاسې د شیر کولو نه ډېره مننه او مینې محبت نه او دعاګانو نه هر څه نه ومننه په لوی الله مه سپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان